السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له تصویر څخه خط کاپي کړئ. او دوستانو ګوره کله چې په تصویر باندې کوم خط لیکل شوی وي نو هغه خط صرف تاسو ویلی شئ، هغه خط تاسو کاپي کولی نه شئ. او کله چې بیا تاسو له هغه تصویر څخه هغه خط لیکئ نو هغه خط ډېر وخت اخلي، ستاسو ډېر ټیم در ضایع کوي. خو دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه دروښیم چې د هغې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې په یوه کلیک سره له تصویر څخه خط کاپي کړئ او هغه خط بیا تاسو هر زبان ته ترانسلیټولی شئ. یعنی که مو هغه خط بیا پښتو زبان ته اړوئ، اردو زبان ته مړوئ، که مو هر زبان ته اړوئ نو تاسو یې صرف په یوه کلیک باندې اړولی شئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه انټرفیس دا رقم راځي. دلته اول تاسو ته هغه تصویران راوړوي کوم تصویران تاسو په دې کې الریډي سکین کړي وي او بیا په دې کې دوه اپشنان راځي، یو د ګیلري او یو د کیمرې. اوس که چیرته تاسو مخکې تصویر اخیستی وي او اوس تاسو غواړئ چې له هغه تصویر څخه خط کاپي کړئ، په ګیلري بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، به تاسو هغه تصویر راوړی وي، هغه تصویر به وښیاست نو بیا تاسو له هغه تصویر څخه خط کاپي کولی شئ. او دویم د کیمرا. اوس که چیرته تاسو نوی تصویر اخلئ او له هغه تصویر څخه بیا خط کاپي کوئ نو په کیمرې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کیمرې بټن باندې کلیک وکړئ نو سمپل به دلته تاسو له هغه ځای څخه تصویر واخلئ. نو دوستانو ګوره زه راځم له دې څخه تصویر اخلم. کله چې تاسو تصویر ځینې واخلئ نو سمپل ګوره بیا لاندې اوکې بټن ده، په دغه اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ نو لوډینګ اوس روان شو. دلته بیا تاسو د هغه تصویر پوزیشن در وښیاست چې مثال د هغه تصویر څونه حصه تاسو غواړئ چې کاپي یې کړئ. ټول هم ورښولی شئ، هر څونه حصه چې تاسو ورښول هغه حصه تاسو وښیاست. نو زه راځم، زه دلته د څو حصه ورښیم نو سمپل به دلته تاسو پوزیشن ورښیاست. زه راځم دلته پوزیشن ورښیم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې ما پوزیشن وروښوی، بیا لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ګورئ فلحال دلته تاسو ته وایي هغه خط چې د هغه په کوم زبان کې ده نو دلته به سمپل تاسو هغه زبان وروښیاست. فلحال ګوره په دې کې درې زبانې دي، انګلیش، روسین او اردو. نو په دې کې نور زبانونه هم تاسو اډولی شئ. نو هغه طریقه زه اوس تاسو درښیم چې موږ په دې کې نور زبانونه څنګه اډولی شو. نو دا کوم خط چې دا په انګلیش زبان ده ما دلته انګلیش سلیکټ کړئ او په سټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس سکینینګ روان شو. نو تاسو به اوس لږ انتظار ورته وکړئ چې دغه سکینینګ کمپلیټ شي. نو موږ هم انتظار ته کوو چې سکینینګ کمپلیټ شي. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره سکینینګ کمپلیټ شو. دلته ګورو تاسو ټوټل په یو وار هم کاپي کولی شئ. سمپل په کاپي بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او که چیرته تاسو غواړئ دلته د خپلې خوښې حصه کاپي کړئ هغه هم تاسو دلته ګورو کاپي کولی شئ. نو دغه رقم ګورو دلته تاسو اوس فول ایډیټینګ کې کولی شئ او دلته تاسو پلی کولی هم شئ. ګوره دلته څنګ ته د سپیکر نشان ده، په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ دلته تاسو ته پلی کوي هم. دغه رقم اوس که چیرته تاسو غواړئ چې دا بل زبان ته ټرانسلیټ کړئ لاندې ګوره ټرانسلیټ بټن ده، په دغه ټرانسلیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټرانسلیټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګوره اټومیټیکي ګوره دا پښتو زبان ته واړوئ. نو دا ما مخته ورښولی و پښتو زبان، په دې وجې دا پښتو زبان ته واړوئ. دلته ټوټل زبانونه ای ټو زد ټول زبانونه کې سته، هر زبان داسې مه واړوئ. سمپل په هغه زبان باندې به تاسو کلیک وکړئ نو په هغه زبان کې به تاسو ته ټرانسلیټ کړي وابېړوي. نو دغه رقم ګوره زه رالم بیا پښتو سلیکټ کړئ. ګوره تاسو کتلی شئ دا یې ما ته پښتو زبان کې ټرانسلیټ کړئ. نو راځو دا زه کاپي کوم، په دا درې ډېټه ما کلیک وکړئ، کاپي مې کړئ. نو ګوره تاسو کتلی شئ چې دا ما دلته کاپي کړئ او زه اوس راځم دلته پیسټوم. نو سمپل دلته زه رالم نو دا مې دلته پیسټ کړئ. ګوره تاسو په خپله کتلی شئ چې د هغه انګلیش خط دا د تصویر والا خط ته ګوره هغه دلته موږ راوړئ او بیا مې پښتو زبان ته هم ټرانسلیټ کړئ، پښتو زبان ته مې هم واړوئ. نو دوستان دا اوس تر تاسو چاته د وټساپ، میسنجر او د بلوتوت په ذریعه سره هم ولېږلی شئ. سمپل مې دلته تاسو سلیکټ کړئ، کیپار شو لېږلی ته ورلېږلی شئ. او که چېرته تاسو غواړئ دا په یو وار ټوله کاپي کړئ دلته تاسو کاپي کولی هم شئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې هغه خط بل زبان ته واړوئ دلته تاسو ټرانسلیټولی هم شئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې هغه ټوټل خط د پی ډي اف په فایل کې سیو کړئ دلته تاسو د پی ډي اف
په پایل کې هم سیولی سي. نو راځو دوستانو زه اوس تاسو ته طریقه درښیم چې موږ په دې کې بل زبان څنګه ایډولی سو. ګور کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو په دا کونج کې 3 لاین راځي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کې دویم اپشن ده ایډ لینګویج، په ایډ لینګویج باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته ټول زبانونه راوړوي، هغه زبان به سمپل دلته تاسو ډاونلوډ کړئ نو هغه زبان به په خپل په دې اپلیکیشن کې ایډ سي. نو راځو دوستانو زه تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. د لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي مایوسي براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/text scanner. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل بیا په دغه گو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ، لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي نو په هغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګور دلته تاسو دغه ډاونلوډ بټن درکوي، په دې ډاونلوډ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن ده، دغه اپلیکیشن به تاسو ډېر زیات کارونه در اسانه کړي. نو ویډیو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي او له دې څخه فایده واخلي. نو ملاویک په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.